السلام علیکم خو ګملګرو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی دی که دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دا اپلیکیشن به ستاسو سترګې د موبایل د سکرین د لایټونو هم محفوظ کوي بلکې دا تاسو د شپې په ټایم کې په خپل موبایل کې استعمالوئ نو ستاسو موبایل به ډیر زیات ټایم بیا چارج کوي دا څنګه اپلیکیشن دی دا څنګه کار کوي دا یو داسې اپلیکیشن دی که دا تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دا به تاسو د موبایل د سکرین د لایټونو رڼا ډیر زیاته کموي بل په دې باندې تاسو د خپل موبایل سکرین کلر چینج کولی شئ تاسو ته ښکاري به دې کې دا څومره کلرونه دي دغه ټول تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې اپلای کولی شئ د خپل موبایل د سکرین د کم ډسپلی چې کم وایټ کلر دی تاسو ته ښکاري کوم چې دا سفید کلر دی نو دا به تاسو دغه رقم په مختلف کلرونو کې چینج کولی شئ نو بیا به موبایل تاسو د سترګو نظر نه خرابوي بل د موبایل بیټرې به څنګه تاسو زیات چارج کوي که دا موبایل تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دا د سکرین لایټونه ډیر زیات کموي یعنی د سکرین کم رڼا چې تاسو لره دا کموي نو د ټولو نه زیات چارج چې کم مطلب ضایع کوي نو هغه سکرین ضایع کوي نو چې تاسو د سکرین د لایټونو رڼا کمه کړئ نو ستاسو موبایل به ډیر زیات چارج کوي نو دا به موږ د کوم ځای نه انسټالوو څنګه به دا موږ په خپل موبایل کې استعمالوو دغه ټولې طریقه تاسو ته درښایم ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي نو خو ګمرګرو فرست اپ تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ دا به تاسو رقم ځای انسټالوي د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ د ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي دا هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ به وسو کې سمبل دا به رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو اوپن کړئ په دې ځای کې تاسو ته یو پلی نشان شو کیږي تاسو په سمبل باندې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري د سکرین لایټونو رڼا څومره کمه شوه د نه بغیر تاسو په سکرین مین سکرین باندې دلته دا یو آپشن ښکاري په دې کې دا وړوکی بټن ده دغه وړوکی بټن چې تاسو دغه رقم سایډ ته داسې راولئ نو هغه دومره به تاسو رڼا تاسو ته بره په سکرین باندې ښکاري چې 20 پورې تاسو به دې د خپل سکرین لایټونه کمولی شئ تاسو ته ښکاري دلته بره نو که زه دا اوس پلی کوم نو تاسو ته ښکاري د سکرین د لایټونو رڼا څومره کمه شوه دغه رقم تاسو په دې باندې سیوا کولی شئ ورسره کمولی هم شي که تاسو د شپې په ټایم کې موبایل استعمالوئ او تاسو غواړئ چې خپلې سترګې هم محفوظ کړئ چارج دې هم زما موبایل ډېر زیات ټایم وکړي د هغې لپاره سم به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې دغه رقم آن کړئ دلته به دې پلی نشان باندې کلیک کړئ بیا به تاسو څه وکړئ به دې باندې به رڼا دغه رقم کمه کوئ نو ستاسو د سترګو نظر چې دا به بلکل بیا موبایل نه خرابوي ورسره ستاسو موبایل به ډیر زیات ټایم بیا چارج کوي که تاسو غواړئ چې واپس دغه سیټنګ نه دا وباسئ نو واپس په څه وکړئ دلته به دې پلی نشان باندې واپس کلیک کړئ تاسو ته ښکاري د سټاپ نشان باندې نو دغه واپس په دغه ټول سیسټم سټاپ شي او ستاسو د موبایل د سکرین کوم لایټ چې دی دا به واپس سیوا شي دې نه وروسته که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل د سکرین د لایټونو دغه کلر بدل کړئ د هغې لپاره به سم کلیک واخلئ دلته به بل یو کلر باندې بیا به تاسو کوئ به دې پلی نشان باندې به کلیک کوئ تاسو ته ښکاري د سکرین د لایټونو رڼا مکمل بدل شوه بیا دلته بل د اوپیسټي لپاره تاسو یو آپشن دلته شو کېږي که دغه لاین تاسو څومره راولئ نو هغه دومره به کلر ستاسو د سکرین بدلیږي تاسو ته ښکاري څومره کلر بدل شو نو که تاسو غواړئ چې زما د موبایل د سکرین چې کوم کلر دی دا د سپین کلر کې نه وي سفید کلر کې نه وي دا د بل یو کلر کې وي چې زما د سترګو نظر نه خرابوي نو هغه تاسو هم په دغه ځای کې استعمالولی شئ ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن دی ضرور دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ دا ستاسو په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی خو ګمرګرو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان